چې د خپل راس پورې واچ د پلار و دې نیکه قبایل تحفظ مومنټ دا غونډه کې د ټولو قبایلي سیمو مشران ګډون لري. ملک یحیی د شمالي وزیرستان نامتو ملک او مشر دی. که زه د پاکستان حساب وایسا بیا د پارلمنټ په خوله و د پاکستان د فوج په غېږ کې په ما باندې د امریکې ډرون حملې ونشوې. کله امریکا لاړه اوس پاکستان پارلمنټ څه کوي چې هغه د میر د مجبرۍ نه دا فایده واخلي چې بس دا ما د ځان سره ضم کړل د مو د مدنیاتو دپاره د مو د کرمایټو دپاره. دغه میر چې کله حمایت کړی دغه نظام دا په دا وجه که چې کوندې میرچرې د خپل هغه نه خلوص شي په وجه نه چې د حکیم په میر باندې مرحله لګېدلې ده میر ته دغه نه خو خلوص شي هېڅ خو بلکل یې میر راوز نه شي په میر ته د هغه پته نه وه چې میر یو د داسې نظام به قبایل ته روړ چې پاکې د مو بچای ته باشه پاکې د مو دولت ته باشه پاکې د مو د عزت ته باشه پاکې د مو د هر شي بېعزتي وشوه. افراسیاب افریدی د قبایلي تحفظ مومنټ مرکزي تنظیمونکی دی. هغه خیبر پښتونخوا ایالت سره د قبایلي سیمو د ضم کېدو له سختو مخالفینو څخه دی. دی وایي چې انضمام د دولت له طرفه په قبایلو یو ظلم دی. دا خو مې یو عجیبه منطقه چې یو طرف ته ته د کشمیر یک طرفه انضمام خو اکثر مسترد کوي او بل طرف ته د فاټا یک طرفه انضمام چې کوم دی په زور زبردستۍ او په جبر مسلط کوي. اصغر خان د تحریک د مشرانو څخه دی. د ده په وینا چې اغزنتار دواړو هیوادونو پښتانه بیل کړي او تجارت یې برباد کړی. په سرحد بارډر باندې چې کم دی کنټاتار ولګېدلی شولو خو هغه د مو د قبایلو نه چا پوښتنه ونه کړله چې آیا دا کنټاتار به مو لګوو که نه. د مو چې کم قبایل په افغانستان کې پروته دي او کم قبایل د مو دلته په پاکستان کې پروته دي نو چې څه وخت د پاکستان سره د قبایلو الحاق کېدلو هغه د کلمې په بنیاد باندې شوی و او هغه دا مقصد و چې پاکستان او قبایل به د برابرۍ په بنیاد باندې وخت تېروي. یوه دویمه دا و چې د پاکستان د ریاست سره دا اجازت نه و چې دی به د روډ نه لاندې راکوزېږي. دریمه خبره دا ده چې د مو کم حقوق دي هم به افغانستان راکوي او هم به پاکستان راکوي. په تیرو څو کالونو کې په خیبر پښتونخوا کې نوي تحریکونه او نوي ګوندونه جوړ شوي. دغو ګوندونو غونډو او جلسو کې ډیر ټینګار افغانستان سره په دوه اړخیزو ښو اړیکو په راشه درشه کې اسانتیاوې او پر اسانو شرایطو تجارت کولو کیږي. افغانستان سره د ښو اړیکو غوښتونکي سیاسي مشران او وګړي همیشه د پاکستان مخالف او افغانستان پلویان یادېږي. محسن داوړ د پارلیمان غړی او د ملي جمهوري غورځنګ مشر دی. موږ په دې خپل منشور کې هم دا خبره کړې ده چې افغانستان موږ اوس ګڼو چې د پاکستان ریاست کومه پالیسي وه په کومه طریقې سره جرنیلانو په دې باندې د طالب په ذریعه قبضه وکړه. د دې خو موږ په کلکو ټکو غندنه هم کوو او دا په افغانستان کې چې کوم ډیولپمنټ وشو موږ دا ورته وایو چې دا په افغانستان په ریاست باندې قبضه شوې ده او د ډیورنډ لینډ کرښه زما په خیال هغه که په کاغذونو کې څوک هم نه مني خو افغانانو لرو بر افغانانو هغه ته زړه نه چرې هم منلې نه ده. افراسیاب خټک ملت پاله او جګپوړی سیاسي مبارز او مشر دی. آئینی حقوق نه محروم دي. اقتصادي خبره تاسو وګورئ آئین کې لیکلي دي چې هایډل پاور یعنی چې کوم بونه بجلی جوړیږي د دې پیسې مو ثبوت ورکول کېږي موږ ته نه راکوي. زموږ ژبې قومي ژبې دي دا څوک وایي چې علاقایي ژبې دي. اردو د رابطې ژبه ده. رابطې ژبې په توګه موږ اردو باندې ته تیار یو مګر زموږ ژبو ته سپک مه ګورئ. بنګالۍ ژبې ته سپک کتلي هغه د بنګالیانو جنډه خپله پورته کړه خپل ملک ته جوړ. موږ زموږ ژبو ته سپک مه ګورئ. ژبې ته که ځای نه ورکوئ بیا به ملک وبایلئ ملک به لاس نه ورکوئ. او دلته دا طالبان هم ګوره داسې مخلوق دی چې دا پته نه لګي چې څوک چاله بله ته ورکوي. نو زما خو یقین دی چې اول ته به د پاکستان نه ورکوي. زه خیر
پاکستان کې که یو شمیر خلک په افغانستان کې د طالبانو پر قبضې خوښ دي خو بل لور ته قبایل او یو شمیر ملتپاله ګوندونه بیا ویره څرګندوي چې د جمهوریت افغانستان نه پرته د کرښې دواړه غاړه پښتانه به لا سختو ستونزو سره مخ شي او د لر او بر پښتنو اجتماعي اقتصادي او ټولنیزې اړیکې به وشلېږي. مدثر شاه، ډویچې ویله، پېښور.